براولو ازادي 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 باغټو ازادي باغټو ازادي باغټو ټول پښتون قام در باندې ویاړي زار دې شمه ستره سالاره منظور جانا ستړی ماشه بسترې تیارې دي بسترې تیارې دي چې چاته ټیټ نشه سالاره د ژوندانه په هره لاره زمونږ واده وه واده ده واده به مو وي تر خپلې خاورې خپل اختیاره که هر څو سخت تکلیفونه راځي راځي دی موږ له زندان واخله تر داره د جبرائیل په وزر پټ شي په سخو ماشه د ګیلمن د زړه قراره نن د مظلوم لاس د محکوم لاس د ملګرتیا د پورا د دغ د سره د درېدلې د پورا چې کیم خلک رو غونډ شوی دی ټول ته د زړه د تله سلام کوو هرکلی ورته یایو ملګري نن د توس جلسه وه پارین بل اریز په وجه لګیا دی چیرې یې ټورنمنټونه کښې شول چیرې یې نکارې کښې شولې چیرې یې خلک ته ریپې ونیولې ډبې او کوچینه هم غونډ مصروف کړل او اتاڼینه ملې یې جوړې کړلې صرف د دغه مقصد د پورا چې د مظلوم ملګرتیا په دا خوره څوک ونه کو چې دغه د فهم غلط کی چې دغه د فکر غلط کی چې دغه د سوچینه غلط کی چې دغه د نظریات غلط کی چې دغه د خپل قوم د خپل وطن د مظلومیت او د محکومیت ملګرتیا پوته شي یو کول کېږي چې علي وزیر په جیل کښې دی FIR د صوبایي حکومت نه بغیر نشي کېدلی صوبایي حکومت اجازات ضروري وي پنجاب ورچک شو د TLP نه یې ټول FIR په څټ وخستل کیمه وجه ده چې ته FIR په څټ نشې وخستی میر دا ټول پښتون ولس اپیل کوي چې FIR نه د په څټ وخستل شي او بې ګناه ده د میر د دغې وطن ننګیالي مشروع نه ځورول کېږي ملګري نن زه د خپلې قیدیونې ملګري حوصله درته بیانوم علي وزیر ته په دا یوه کل شي بې انتها ډېر خلک ملاقات ته راغلی دی یو سړی د دا وویایي چې علي حوصله کمزوري یې موږ ولیدله علي کمزوري یې خبره وکړه علي په جیل شي نه ده ننګیالی دی او د غیرت کیسه کو د استقامت کیسه کو علي درین سړی دی ډېرې سیلې تېرېږي رو تېرېږي درین سړی څوک خېدوی نه شي خپل تحریک سره کلک ویلوړ وي ملګري حنیف پښتین دوه نیم کوله کېږي چې جیل زغمي پارین یې پیش شوه او ویل صمد حاجي ته مې ویل چې حنیف پښتین څرنګه و ویل چې په خندو خندو کښې یې ورته ویل چې د تحریک او د قوم غم به کې زموږ مسله خو لوړه مسله نه ده زه خالي توس ته دا وایم چې دا د توس مشرګرات څوک و څرنګه خلک دی او دومه طرفه توس دشمن ته دا وایم چې ویس خو دستي وپېژندل ویس خو ستي بیا پوه شولې چې جلینه او په سارینه باندې دا خلک نه ځي په څټ درخه دا د حوصلې خلک دی حنیف پښتین بچای شوی دی د خپل بچای نه دی لیدلی بچای تقریبا په پښې دی ایستي دل یا ملاقات نه دی ورسره شوی کله هغه چاته دا نه دي ویلي چې د مو یا بچای شوی دی یا هغه هر وخت څوک ورسره ملوي دا یې د ننګ او د غیرت خبرې کو د خپل وطن خبرې کو په جیل شي نه نه هو حنیف پښتین ننګیالی دی او غیرتي دی ملګري اویس ابدال څو میاشتې کېږي چې په جیل کښې دی
هیڅکله بې وسلې خبرې نه کي محب و محمد رسول د انګورډې دوه ځوانون دي چې په هغه ځای شهرته په ګیټ باندې ظلم کړي دي د هر وخت وروتل احتجاج کو آی هنیولي دي غرض مې دا دی چې کلک په ننګ ویلوړ دي دا خلک دا کسان کله چې د پوره جلسې د احتجاج راکړي کلک په ننګ ورسره ودرېدلی کلک په ننګ غیرت کې په دا خپل قیدیونو باندې او زه ریاست ته دا خبره کوم په هیڅ قیمت هم دا قیدیون تو ته در پورته کېدای نشي دا عوامو در سره وبوسي په هیڅ قیمت نشي در سره پورته کېدلی په هر قیمت میږ خپل قیدیون رخصتوي دا څو میاشتې لږکي د تحریک ډېر خاموش نه خو لږ وه د دغه قیدیونو سره د میږ مشوره وه په دغسې د میږ مشوره وه ورسره چې میږ تنظیم جوړوي دغه د وویل چې خپل تنظیم ښه په ارام جوړ کړی الحمدلله چې کوم عرض باندې تنظیم جوړ شو د مرکزي کمیټې اول میټینګ و په اول میټینګ کې دا فیصله وکړه چې خپل قیدیون نه ور پرېږدي داسې وخت وروغی چې پي ټي ایم نه ټوپونه چیرې شول پي ټي ایم خلک شمېرو چې که کمزوری کېږي چې په ټیم مخه ونسي خو الحمدلله خپل قوم و وطن پښتونې ثابته کړله چې پي ټي ایم طاقتور و دا یووي و دا د دغې عوام خپل تحریک دی ملګري د هغې خورې مشهور شهیدان شوي دي عارف سردار عارف په توسه سار ورکو ارمان نونی په توسه سار ورکو خړ کمر شهیدونه په توسه باندې نان کو عثمان تعالی چې خلخه دې د توسه خبرې کړې دي د توسه خبرې کولې د توسه پر یو دی هر چیرې رساو خپل سرینه توسه مشونه ورکړل دا خوره مش پټان شي دولت د خانګل بیٹانی باندې خلق وو چې په خپل خوره باندې ثابت قدم بیا شهادت ورته ملاو شو ملګری په سرګینه شهید دي کیم وی دا په نامینه ډېر زیات دي نور اسلام وس نږدې واقعاتو طاهر داوړ د جنت نقیب شهید یار سلام دا وس وشول معنا دادو چې مختلف خلق په چیرشي پولیس هیڅ کړی دي چیرشي طالب هیڅ کړی دی چیرشي داعش هیڅ کړی دی چیرشي چې فوج وکړل چیرته چې ایسای کړی دي چیرته چې مای کړی دي ټول په یو ځای دي ملبر دي دا قوم په مختلف شکل نقشه ووژل شو شهید شو وټوکل شو وځورېده شو وژړېده شو دغه قوم نمایندګي په دا سخت حالات شي چې میږ نه وکي میږ د خپل قوم ملګرتیا په دا سخت حالات شه نه وکي په ورک شو خو پراتی خلک ها ته درځي په خوښۍ رځي چې خو هر څوک در سره درېږي په سخت رځ چې څوک سره ودرېږي د رښتیا ملګرتیا دو د دغې تحریک سره درېدل د دغه خورې سره د پښتنې د خورې سره د مور وطن سره په رښتیا درېدل دي په رښتیا ملګرتیا دو په رښتیا وفا دو تاریخ خدا گواهی ورکوي تاریخ خدا گواهی ورکوي چې ظالم کله ښه په جوش شوو ښه جوش جذبه وه پکښې ښه ډېر ټیپک ویځنې ټینکي نه ویځنې پوځي نه ویځنې مختلف وسایل یې لرل او ټول خلک ځنې په څټ شوی و تاریخ خو گواهی ورکوي چې دا خلک ورته ویلوړ وو دا خلک ورته ویلوړ وو نه په څټ کده ځنې ملګري بادرې دې په قومي نه رسي خو چې کله قوم غږوي بیدور وي بیا خپله بادرې دې په ښې بدله کړو میږو د خپل تحریک سره په استقامت سره درېږي او زه په یقین سره درته وایم توس یقین وکړئ چې هغه خبره خو هغه دي چې په سټیج یې درته کړه هغه خبره چې په سټیج یې نه کړه او هم پیره کېږي او هم پیره کېږي د دغه خورې یو ارمانونه پورته کېږي د دغه خورې اختیار و د دغه خورې د بچیو نه پلول شوي د دغه خورې نمایندګي و د دغه خورې بچیو خپله کوي تر دغه ځای پورې او دا پي ټي ایم درېمي چې کمزوري نشستی چې ونه ښځې نشتی حالات سیلې کله د لالچ په صورت شرسي کله د ښه ژوند نوم درکړي کله د بد درکړي مختلفه هاو چلیږي په دا کښې نه
ډېر لالچینه پروت دي چې تحریک نه ونه خېدل رستی خپل پی ټي ایم نه چې ونه خېدل رستی کنی هغه حال چې مقصد و په انا هم په تو باندې مشکل وخت دا خلق جوړول دا تیار دي دا خلق ښه خلق نه دی چې توس نه لښکر ورشو دا هغه اراده لري دا د هغې نظریات خلق دی دا د هغې فکر خلق دی دا تحریک و چې په دغه قوم یې ویړه بدله کړله دغې تحریک مشرونه د دغه تحریک ځوانونه خپلې سینې ور مخې کړلې جیلینه ته ګولې ته قوم یې ملګري دا وطن د مسلې ډک وطن دی دا چې لږ دوره ته عمره ډاته ورشي کړي هدر ته ورشي لوړو داس ونه وایي چې ریاست شته ها خپله په ټانک کښېننه څلی به نه میندلي بجلۍ ونه میندلي او چیک پوسټونه او په دغې منځې خلک یو دومره غټ جام جوړ کړی دی چې پته ورته چې دغه مقصد څه وکړي میشته کله یې چې روډ نه کیز لوټ شستی کله پوس لوټ شستی خپل یې غوټه غوټه ډبل سټرې سره کړي دي شوی تیرې ژورې تیرې چې پکې تونه دی تورې شیشې تو دي دهشتګردي او چې څومره سیستم دی په دا کښې هلته ملوث یې او دلته خلق ته کې چې ته په ځین ډرما دغه وطن دی ځون مالک بولي عام خلق د دغه خورې هېڅ مالکون نه بولي هېڅ باشنده یې نه شمېري د دغه خورې روډي نه باندې د دغه خورې په هر شي باندې دغه قبضه کړې دو چې دله درېمې ورې درېمې نامونه یې بدل کړي دي کله یې طالبون دي بیا یې چې ګوټ دي کله یې چې بیړ دي کله یې چې داعش دی کله یې چې میر مذاکرات ورسره کوي کله یې چې میر نه کوي خو په هر صورت شي وژنه د پښتون قوم شري دو تنګول د پښتون قوم شري دي بربودي د پښتون قوم شري دو ملګری دلته د میسینګ پرسنز لاپته افراد ورک خلق په پښتونه کښې چې بده شوره درته کو در چې ورک شي ځای د مړ شه کور د ړنګ شه کیمه یوه نه در وشوه تاسو ته ووایاست هره یوه بده شوره هره یوه بده کیسه د ریاست په تو وکړله د بېدرکه خلق د پوره پي اسمبلي کښې لیکل شوي دي یو بیل جوړوي چې دا بېدرکه خلق چې کوم دی دغه خانداني نه که دا ثابته نه کړه چې دا ادارې یا فوج وړي دي هغې خاندان ته 15 کلکې او پلکینه روپۍ جرمانې وي چې ویس دستي په دانه باندې شکایت هم نشي کړی ځکه چې عدالت خو د پولیس کاغذ خو د پولیس دی سبو هیڅ نشو ثابت میر دغه بیلینه نه ماني میری هیڅ کله نه ماني میر عدالت نشته دی آته دا خلق پیش کو چې تا جرم کړی وي جرم مطابق پایین شه چې کومه سزا وي هغه ورکړه چې کوم بې ګناه وي هر خلوص کستی ملګری نارت وزیرستان هر ټارګټ کیلینګ لګیا دی هر د کورنه سړی روبو صاحب بړوای شهید وای یو شای کاوه بل شای کاوه میر دا ټول پنډال په نارت وزیرستان شه امن غوړي میر نن د ټانک جلسه د نارت وزیرستان د ساوت او د ټوله پښتانه مستقل امن غوړي میر د دې ټارګټ کیلینګ خاتمه غوړي بیا د منځکه په نامینه باندې جګړې دي په ونک شو په منځکه ملاوي په نارت وزیرستان شه په موقع درې څلور ځای ملا لګیا دو په کورم ایجنسی شه په د نږدې وختونو شه دغه مړی روان دي عجیبه خبره دا دو چې د ټیپک سره پیرا لښکرې په دغه چیک پوسټونه چې کله د پښتانه په خپل منځ مرګینه د سره تیریږي که ریاست ځنه غلی وي کارول وي بلکې الټا اصلاح ورکوي خو چې دا د ننګ میدانو ته پښتانه ته روان وي خپل حق ته روان وي بیا دا لیارې ورته بند کوي بیا کرکټ ټورنمنټونه لګوي بیا په چیک پوسټ باندې بنده شوي نه 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 دا غلطه دو دا غلطه دو دا د دغه وطن سره زیاتای ظلم جبر دی ملګري دغه خلک نیتونه دا دي چې پښتون خپل سره مړه کړي لهذا اول مطالبه د خپل قوم د خپل پښتون نه کوي چې په دا خپل منځي جګړه کښې دا د منځکې په جګړه کښې ځوانانو ته شي ضایع شي پلکینه په کروڑینه روپۍ ولګېږي وخت ضایع شي ډېرې اهم معاملات وي د خلکې هغې نه یې مخ ووړي بل طرف ته شي اول خپل د دې وطن سپین ږیري ته سوال دی چې
چې دا شای په حل کول شه مخششا په خرابول شه نه چې جنگ ته خلق په ورچګوي دا جنگ څنګه ختمېدای شي دا مسله څنګه حل کېدلی شي دوست دا غونډه جلسه پیر کی دا سپینږیري ده دغه مسلې په خپل ماتشه حال کې دا غونډ قوم یې دا غونډ پښتون یې او بیا ریاست نه غوښتنه دو یو کمیشن جوړ کا مالک خدا سړی دی چې پولیټیکل ACDC ورته وایي چې وروسته دا څوکي نه دي چې نه ورته کړي په یو پریکشن و دا خلک دا مسله پرې حل کا نو په دغه ساوت وزیرستان شي د انګور اډه خو هر وخت مسله وي خو ورته کولا کړي چې ورزق ګیټ چې زمتونه استعمال کړي په ګرځي هغه باندې دغه جلسه یې غونډه هغه خلاصول غوړي ملګری نیټورک په دا ټول قبایلي سیمه کې ګرځا او وې چې لږ په اونک شه نیټورک کلوز کو ډېر ښه خبره چې کلوز کو خو 80% باندې کې په دې سره نیټورک شته چې لږ کې څه نیټورک تای خلک موبایلونه هغه مخکې چې موږ سره کړی و چې ټیک بوتل غوندې ورته شوي چې دا چیرې سیګنل یې پیروشي دا خلک جدید دنیا دو یو ویشتمه صدې دو د نیټورک مسله لري هغه دا ورته حل کړل شي ملګری د لینډ ماینز د خدای ډېر دولته خبره هم وشوله بې انتها کلکه مسله دو هر چاته دا مسله نه محسوس کېږي خو چې کیم شپون میر غریب خلک ته منځ کې تدریمي پټیون تدریمي بره تدریمي ایک سره دا واقعه وشي په علاج کې دومره قرضې ووړي چې بیا ټول عمر هغه قرضې ته لوست وي میر د دغه ختمه وړي ړنګ مارکیټونه یې شي دي ړنګ بازارونه یې شي دي ړنګ کورونه یې شي دي څه شي په خواشي کښې مړام کړل په کیما واجه مړام کړل تاسو وویل چې موږ ته دغه ځای نه امن راولي د شدت لرې کوي تلیفون لرې کوي هغه لرې کوي دغه لرې کوي موږ د وطن ګاډر ټرنو لرې کړل نور سړي ټول موجود دي نور خلک ټول موجود دی میش خالی خپل وطن ته چې ځي د میش چکر بیلنس وي په میش چیکینګ وي کني چې څومره غټ کولته چې غټ اصله وي کنه ادمره ازود ګرځي مسله خو په تا ګرځي چې میش ته دوام عوام ته دو ملګری افغانستان خلک په انتهایی سخت حالات چې دوی کوم ملګرتیا وکړه ولته اول ورته چګو نن ورته ټارګټ کیلینګ راوندای نن ورته معاشي قتل عام راوندای نن ورته د تعلیم پر مسله د شته تر دا پر راونی دي میر د اغوی وخت دارون شو خو څوک وي او په ټوله دنیا باندې دا پنډال ځاخ کوي چې د افغانستان څخه دنه چې کوم وسنۍ ټارګټ کیلینګ راوندای د عام خلک لري د تیر په حکومت څخه چاني کاری کړی دی هغه باندې کول چې کردار ادا شي میر غوښتنه کوي چې د افغانستان د عام ولس معاشي حالات چې کوم دی خرابول کوشش ته باندې شي میر غوښتنه کوي چې هغوی تعلیم قدر نه دی شوی دی هغه د هر چا تحصیل وي ملګری په ګوادر چې بلوچ قوم رچک دی تاسو نه ډېر امیدي نه دي په اردو نه باندې چې دوی په پولیس زده د توس د ټول پښتنې طرفه پیغام ورکاو چې بلوچ کو PTM पश्तो नाम के साथ है ग्वादर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करना है या जहां भी अपने हुकूक के लिए आप लॉन्ग मार्च करोगे तो हम महकूम और मजलूम लोगों का साथ देंगे ये सारा मजमा हाथ खड़ा करके उनका साथ दे और हम मुतालबा करते हैं कि रियासत पाकिस्तान महकूम और मजलूम कौमों को अपना हक दे अगर वो हक नहीं देंगे तो वो दिन गुजर गए हैं कि लोग खामोश थे और ख्वाबीदा थे और सोए हुए थे अब कौमें जाग चुके हैं अब कौमें जाग चुके हैं अब मजलूम आपसे अपना हक छीन के लेंगे मलगरियो دا جلسه جلسونو کې شرکت چې چاته عام خبره و نه ښکاري چې کدا چیرې عام خبره ده دا په سټیج ناس خلک چې کومه نمایندګي کوي د هغې طاقت دا په سټیج لاندې خلک کوي تاسو چې دلته نه وئ شریک تاسو چې په ګڼ شمېر دلته نه وئ ناست د دغې سټیج طاقت نشته
د دغې سټیج طاقت دغه خلک دی د چې لاندې ناست دی ټولو ته د زړه د تلمه سلوټ ټولو ته سلوټ چې د خپل تحریک ملګرتیا مو په هر ځای وکړه په کوم ځای کې چې هم وي دا تحریک به ستاسو نمایندګي داسې کوي چې سترګې به د پیچکې وي په ټیټې نه دا به په دغې سخت وختونو کې که تا ته ډېر څه نه کړل در یو ویاړ ضرور درکوي یو فخر درکوي چې زه یو قوم یم زما خپله مقدمه شته دی نو ملګرو ډېره مننه کوم خدای مو تل خوشحال لره د میډیکل سټوډنټس یو چیټ رولغلی دی چې دوی ته د کوټه چې کومه وعده شوې وه هغه نه ورکوي مینه دا مجموعه د دغې مسلې د حال غوښتنه کوي چې خپله کوټه د ورکړي په سرارو وخت نن بیا ټارګټ کلینګ شوی دی که ضرورت پیش شو بیا ودرنوي مزید په کراچۍ کښې جلسه دو او په جلسه نه بعد خو بیا زلی به درته یوده دو د جلسه نه بعد خو بیا لیبا یوده دو بیشتره تیوره دی بیشتره تیوره دی Pozuta بیشتره تیوره دی ووزیو لنگمر چوکی علی حنیف و سرخ رسوی اخپل قوم د خپل وطن مسله ورکوي قوم دا په دې کښې یقین وکړي چې پی ټي ایم در سره وینوړ دی نرای نرای ور سره بدلیږي بیا په یوه ور په یوه راولېږي ډېره مننه ځای مو